برمودا یا شیطانی مثلث هغه ځای چې حتی امکان شته چې دجال دې موجود وي. د اتلانتیک د سمندر یو برخه چې د ډیویل ټرینګل شیطانی مثلث او یا هم د برمودا ټرینګل برمودا مثلث په نومونو شهرت لري د نړۍ له عجیبو ځایونو څخه ده چې د امریکا دولت یې په اړه هیڅ معلومات نه ورکوي بلکې نه غواړي چې له دې راز د نړۍ خبره شي. د حیرانۍ خبره خو دا ده چې د دې مثلث شاوخوا هیڅ کوم اسلامي هیواد شتون نه لري خو بیا هم ورته شیطانی مثلث نوم ورکړی شوی. څرنګه چې په اوبو کې د مثلث په ډول ښکاریږي ځکه ورته دا نوم غوره شوی دی. دا ځای عجیب او ناشنا ځانګړنې لري لکه کوم جسم چې ورسره په تماس پیدا کوي ځان ته یې کش کوي او بیا یې هیڅ معلومات نه کیږي. د ځینو خبرپاڼو د اطلاعاتو په بنسټ دې ځای تر اوسه 10 طیارې او 1000 کښتۍ کش کړي دي. د دې مثلث د کشش قوت دومره قوي ده چې د فضا له هغې ساحې څخه چې ناسا خپله سپوږمکۍ لیږدولې هم طیارې کش کوي. په دې مثلث کې وخت ولاړ دی یعنی جسمونه پکې تغییر نه کوي. د نړۍ په سطحه زورورې برقي شعاوې پکې شتون لري چې هر ډول جسم ځان ته کش کوي. هیڅ ډول ټکنالوژي پکې کار نه کوي. په 1945 میلادي کال کې یو هوایي جهاز چې 15 سمندري پوځیان او 19 عسکري عسکر ول چې د تمریناتو په موخه روان شول خو د دې خونړۍ مثلث ښکار شول او تر نن پورې یې هیڅ درک ونه لګېده. دوی د غرقېدو په دوران کې په یو رادیویي پیغام کې وویل موږ ټولې هغه کښتۍ وینو چې دلته غرقې شوي دي خو موږ نشو کولی چې بیرته راسانه شو. د دوی اوازونه ورو ورو ورکېدل چې بشپړ چوپ شول. همداراز د ایربورن شرکت یو مسافر وړونکی هوایي جهاز چې 22 مسافر پکې وو له پورتوریکو څخه میامي ته روان وو چې د دې مثلث تر اغېز لاندې راغی او ورک شو. د دې ځای په اړه مختلف نظرونه دي. ساینسپوهان وایي له دې ځایه بلې نړۍ ته لاره تللې ده خو له بل لوري د راتلو هیڅ امکان نشته. ځینې وایي چې دا ځای د کوم قوي جادوګر تر جادو او سحر لاندې دی. دلته هر څه د قوي جادو تر اثر لاندې راځي او له خپل واک څخه بیرون کیږي. څوک وایي چې دلته د اوبو د غیر منظم حرکت په وجه دا هر څه پیښیږي خو د مسلمانانو عالمانو نظر داسې دی چې دا ځای د دجال د اوسېدو ځای دی او دجال دلته تړل شوی دی. څرنګه چې د شیطان تخت په سمندر کې وي نو دجال هم د شیطانی مادیې په اساس په دې ځای کې موجود دی. دلته وخت نه تیریږي ځکه دجال هم دلته ځوان تړل شوی او حالت یې تغییر نه کوي. کومې زورورې برېښنایي شعاوې چې دلته لیدل کیږي دجال چې کله راڅرګند شي نو له دې شعاوو به استفاده کوي. د تمیم داری رضی الله عنه یو روایت هم دې طرف ته اشاره کوي چې دجال په کومه جزیره کې تړل شوی دی. روایت داسې دی چې تمیم داری رضی الله عنه وایي موږ په یوې کښتۍ کې سپاره وو چې هوا توپاني شوه او کښتۍ یې یوې جزیرې ته واوښته. موږ د لارې پیدا کېدو لپاره یوې خوا او بلې خوا ته خواره شو. ما یوه ښځه ولیده چې ټول بدن یې په ویښتانو پټ و. ورته نږدې شوم. ترې ومې پوښتل تاسو څوک یاست؟ هغې وویل زما نوم جساسه ده. لږ وړاندې لاړ شه تر ما به هم عجیب انسان وګورې. صحابي وایي چې موږ لږ وړاندې تیر شو چې یو غټ جسم والا انسان په زنځیرونو تړل شوی او یوه سترګه یې لکه د انګور دانه بیرون راوتېده. کله چې موږ ته فکر سو موږ ته یې د نږدې راتلو وویل. کله چې نږدې شو موږ ته یې وویل تاسې له کوم ځای څخه راغلي یاست؟ دوی ورته وویل له مدینې منورې څخه. ده بیا سوال وکړ ایا هلته کوم انسان څرګند شوی چې د پیغمبرۍ دعوا یې کړې ده؟ دوی ورته وویل هو موږ یې ملګري او امتیان یو. ده بیا پوښتنه وکړه آیا د تبریې بحر کې اوبه شته که نه؟ دوی ورته وویل هو. بیا یې سوال وکړ آیا د بیسان باغ کې خرما شته که نه؟ دوی ځواب ورکړ هو. بیا یې په خندا وویل زما د خوشي کېدو وخت بیخي نږدې شو. زر دی چې د تبریې اوبه وچې شي د بیسان د باغ خرماوي هم وچې شي. بیا نوموړي صحابي دا کیسه نبي علیه السلام ته کوي. هغه د خپلو ملګرو ته وایي د کوم دجال په اړه چې ما درته ویل نن یې د تمیم داری رضی الله عنه څخه واورئ. له دې حدیث څخه څرګندېږي چې دجال د دې مثلث په شاوخوا لیدل شوی او امکان شته چې د الهي پریکړې په اساس اوس په دې مثلث کې استوګن وي. والله اعلم.
دوستانو د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو ته لایک ورکړئ، ویډیو د نورو مسلمانانو سره شیر کړئ ترڅو هغو مسلمانانو ته هم دا معلومات ورسیږي او دا په زړه پورې معلومات ترلاسه کړي. او که چیرې زموږ ویډیو مو خوښ شوی وي نو حتما یو ښایسته کمنټ هم وکړئ. مننه.